ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرتوی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لوی بخونکي سخت انطلاع په سپیشلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د 1440 هجري شمسي کال د اکرب یا د لړم 9 نیټه ده. درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو سره د مهاله د افغانستان د ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمهییزو خپرونو ته، خو په سر کې هم څو مهم خبرونه. زه غلام رحمان وایزي یم. د امنیتي او تصفیوي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ناسته د لغمان مرستیال والي مفتي محمد یوسف جمالزي په مشرۍ د امنیتي او تصفیوي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د مرستیال والي ترڅنګ د علماو شورا رئیس، د امنیه قومندانۍ د استخباراتو رئیس، د فرامینو د تعقیب او نظارت رئیس، د پلي لوا قومندان او یو شمېر نورو مسؤلینو ګډون کړی و. مرستیال والي د امنیتي ادارو له هڅو قدرداني وکړه او ویل چې دا ارګانونه د لغمان د ولسونو د امنیت او ثبات لپاره ورځ تر بلې صادقانه خدمت کوي. هغه زیاته کړه د دوی نه ستړي کېدونکو هڅو پایله ده چې اوس ولسونه په نسبي امن کې ژوند کوي. ناسته کې د مجاهدینو د کره تصفیې پر موضوع هم بحث وشو او د بېلابېلو امنیتي او کشفي ادارو مسؤلینو خپل امنیتي راپورونه، لاسته راوړنې او وړاندیزونه له مرستیال والي سره شریک کړل. د امنیتي ارګانونو مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د ولسونو د آرام ژوند او د دایمي ثبات لپاره به خپلې هڅې لا پیاوړې کوي او د همغږۍ دا ډول ناستې به دوامداره وي. لغمان امنیه قومندان مل پاسوال مولوي نجیب الله بدخشي د کارغې ولسوالۍ د زیړنیو کلیدي او شمېر علماو او قومي مشرانو سره ناسته کړې. نور حال د زین الدین حقیار په راپور کې. لغمان امنیه قومندان مل پاسوال مولوي نجیب الله بدخشي د قرغۍ ولسوالۍ اړوند د زیړانیو کلي یو شمېر علماء کرام او قومي مشرانو سره په خپل کاري دفتر کې د هغوی د ځینو سیمهییزو ستونزو د اورېدو او د حل لارو د موندلو په موخه وکتل. په دې ناسته کې ګډونوالو خپلې ستونزې، غوښتنې، وړاندیزونه له امنیه قومندان سره شریک کړل. مل پاسوال بدخشي د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو ډاډ ورکړ او ټینګار وکړ چې د پولیسو او ولس ترمنځ همغږي د امنیت د ټینګښت لپاره بنسټیز ارزښت لري. هغه زیاته کړه چې د خلکو ستونزې به د قانون په رڼا کې څېړل کیږي او اړوند ادارو ته به د رسېدنې لپاره استول کیږي. د غونډې په پای کې قومي مشرانو او علماو د امنیتي ځواکونو له هڅو او همکارۍ مننه وکړه او ژمنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت او د دولت د پرمختیایي چارو په پلي کولو کې به د پولیسو ترڅنګ ولاړ وي. د لغمان امنیه قومندانۍ اداري مرستیال مولوي محمد قیس جنید نن د خپل اداري پرسونل سره د یو شمېر مهم موضوعاتو په اړه مجلس ترسره کړ. په دې غونډه کې د مختلفو برخو مسؤلینو ګډون درلود چې د امنیتي اداري او منظم خدماتونو د لا ښه کولو په موخه یې خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړل. الحاج مولوي محمد قیس جنید خپلو همکارانو ته د دندو لا ښه سمبالښت، د نظم او انضباط د مراعات او د خلکو د خدمت په برخه کې د اخلاص او ژمنتیا سپارښتنه وکړه. همدارنګه نوموړي ټینګار وکړ چې د هرې څانګې مسؤلین د خپل کاري راپورونه په ټاکلي وخت وړاندې کړي او د عامو خلکو د ستونزو په حل کې لازم اقدامات ترسره کړي. د مهترلام ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزۍ مدیریت دوهمې ناحیې اړوند د ویالو، پلچکونو او سړکونو د پاککارۍ چارې ترسره کړې. نور حال د عبدالوارث مخلص په راپور کې. د مهترلام ښاروالۍ د تخنیکي او مسلکي امریت تر چتر لاندې د تنظیف او سرسبزۍ مدیریت زیارکښو کارکوونکو له لوري د دویمې ناحیې اړوند د ویالو، پلچکونو او سړکونو د پاکولو چارې ترسره شوې. یاده چاره د مامور ریحان الله اریان په مشرۍ ترسره شوه چې له ویالو او پلچکونو څخه ټول کثافات راویستل شول او د چاپیریالي اصولو پر بنسټ په یو لرې ځای ته انتقال او دفن شي. همداراز د یادې ناحیې سړکونه هم د تنظیف ډلې له لوري جارو او د ټانکرونو په واسطه پاک کړل شول ترڅو د ښار ښکلا او پاکوالی وساتل شي. د یادونې وړ ده چې د مهترلام ښاروالۍ د تنظیف ډله د پلان له مخې ټولو ناحیو ته د پاک چاپیریال ساتنې په موخه رسیدګي کوي. بعد په ولسوالۍ کې 160 کارګرو ته د کار په بدل کې نغدي پیسې ورکړل شوې. د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست په هڅو او د اوبو انرژۍ ریاست تر مستقیم نظارت لاندې د ABM موسسې په تخنیکي او WFP په مالي
د شاګولیانو ګډوچ او اندرول کړي د کار په بدل کې نغدي پیسې وویشل شوې د یادې پروژې له مخې 140 کارګرو ته د هغو د کار په بدل کې میاشتنې 400 افغانۍ ورکړل شوې د نغدو پیسو د ویش په مراسمو کې د لغمان اقتصاد ریاست د اوبو انرژۍ ریاست رئیس د بادپخ ولسوالۍ استازو او تطبیقونکو موسسې ولایتي مسؤلینو ګډون کړی و. درنو قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا څخه مو مننه. پاک الله مو مل شه.